زما محبوبه لتا زار می شزوانی تمی نبی ازدیم خوار امتی زما محبوبه لتا زار می شزوانی تمی نبی ازدیم خوار امتی. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة علي نور على الصراط، ومن صلى علي يوم الجمعة 80 مرة غفرت له ذنوب 80 عاما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د شریعت تلاری او د جنت تلاری درنو معزز دوستانو، غواړم چې ستاسې و درانه حضور ته د درود شریف بیان وړاندې کم. درود شریف په اعمالو کې هغه عمل دی چې د درود شریف په برکت باندې الله جل جلاله د انسان د دنیا او د آخرت سعادت او نیکبختي په نصیب کوي. ستاسې و درانه حضور ته چې مې کم د حدیث شریف کلمات وړاندې کړلې، د سیدنا ابي هريره رضی الله عنه مبارک سره روایت دی چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایله چې درود پر ما باندې چې تاسې وایاست دا به ستاسې دپاره د محشر په ورځ باندې پر پل صراط باندې یو نور وي، یوه رڼا به وي. د پل صراط چې کومه تاریکي ده او په دغه کې چې د انسان د هلاکت لوی ځای دی چې ډېر انسانان به د جهنم ته د لوېدلو او د جهنم ته د داخلېدلو هغه به دغه د پل صراط لار وي چې پر پل صراط باندې به تیریږي، جهنم ته به ولویږي. او ډېر انسانان به د پل صراط په وخت باندې چې کله پر پل صراط باندې تیریږي نو دوی به د سختې تاریکۍ سره مخامخ وي او پر دوی باندې به سخته تاریکۍ. رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک پر ما باندې درود شریف ووایي نو الله جل جلاله به دغه د درود کلمات چې د پر ما باندې ویلي دي د دې په عوض او بدله کې به الله جل جلاله دته یو نور پیدا کړي چې پر پل صراط باندې دغه انسان تیریږي. د دغه نور په برکت باندې به دته هیڅ مشکل نه دی، به اسانه تیر شي. خود الله رسول صلی الله علیه وسلم د درود شریف په باره کې فرمایي، خصوصا هغه درود چې هغه د جمعې په ورځ باندې وویل شي. وایي که څوک پر ما باندې د جمعې په ورځ باندې 80 وارې درود شریف ووایي نو الله جل جلاله به د دغه انسان د 80 کالو ګناهونه معاف کړي. درنو معزز دوستانو، که موږ او تاسې په رسول کریم صلی الله علیه وسلم باندې د زړه له کومې په اخلاص یو وارې د درود شریف کلمات ووایو نو الله جل جلاله موږ او تاسې ته په دغه یو وارې درود شریف ویلو باندې 10 رحمته پر موږ نازلوي، 10 مو ګناه معافوي او 10 مو درجې لوړوي. خو که یو انسان د جمعې په ورځ باندې په رسول کریم صلی الله علیه وسلم باندې د درود شریف کلمات ووایي او 80 وارې ووایي نو الله جل جلاله به د دغه درود شریف په برکت باندې د دغه انسان د 80 کالو ګناهونه هغه ورژي او ختم بکړي. خو البته درنو معزز دوستانو، که چیرې یو انسان په کبیره ګناه باندې اخته یو انسان لوی غټې ګناوې کوي، زموږ د اهل سنت والجماعت علماء کرام فرمایي چې د دغه انسان دپاره ضروري ده چې دی به د دغو ګناو څخه توبه باسي. د توبې د ایستلو وروسته بیا الله جل جلاله د دغه انسان ټولې ګناوې معافوي. او که چیرې د یو انسان څخه صغیره ګناوې سوي، د صغیره ګناو تویېدل هغه پر لمانځه باندې راځي، هغه په درود شریف باندې راځي، هغه پر اوداسه باندې راځي، هغه په صدقات او خیراتو باندې راځي. چې کله یو مؤمن مسلمان ګناه وکړي او در هغه وروسته صدقه وکړي د ده صغیره ګناوي د دغه صدقې په برکت باندې الله جل جلاله ختمه کوي او ایسته کوي. درنو معزز دوستانو، زموږ او ستاسې دپاره ژوند یوه موقع ده چې الله جل جلاله را کړی
د دغه ژوند په برکت باندې موږ او تاسې کولی سو چې زموږ هغه ابدي ژوند چې هغه اخرت دی هغه یا ښایسته کو او یا د دغه دنیا د ژوند په خاطر باندې هغه تباه او برباد کو. نو که چیرې یو انسان د خپل ځان دپاره نیکه لاره غوره کړي د رسول کریم صلی الله علیه وسلم مسنونې طریقې ونیسي د هغه انسان دپاره به هغه ابدي ژوند هغه به خوندور وي ورته ښایسته به وي ورته اسانه به وي. او که چیرې یو انسان د دنیا دغه مختصر او بې باوره ژوند دا په عیاشي کې تیر کړي په فحشا او منکر کې تیر کړي په ناروا او بدو اعمالو کې تیر کړي نو د دغه انسان دپاره هغه ابدي ژوند چې د آخرت دی هغه یې تباه کوي برباد یې کوي. نو زموږ او ستاسې دپاره لازمه ده پکار ده د هر مؤمن مسلمان دپاره چې دی د خپل نبی او د خپل رسول سره محبت وکړي. د محبت اظهار هغه په درود شریف باندې وکړي. د محبت اظهار هغه په نیکو اعمالو پر سنت طریقه باندې وکړي. در ټولو اسانه طریقه چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم ملګری او شفاعت مؤمن ته ورنصیب کیږي هغه څه دي؟ هغه درود شریف دی چې سړی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم باندې زیات درود شریف ووایي نو دغه انسان ته الله جل جلاله هغه سعادت او نیکبختي ورنصیب کوي. هغه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت او ملګری و دغه مؤمن ته الله ورنصیب کوي. بالخصوص د جمعې په شپه باندې د جمعې په ورځ باندې چې دا مبارکه شپه ده او مبارکه ورځ ده په دغه ورځ باندې که چیرې یو انسان زیات درود ووایي نو الله جل جلاله د دغه درود کلمات و رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته رسوي او رسول کریم صلی الله علیه وسلم ستا د دغه درود او د سلام جواب درکوي. درنو معززو دوستانو تاسې باید چې هر نر او ښځه په دې باندې کوشش وکړي چې د جمعې په ورځ باندې د جمعې په شپه باندې سل وارې درود شریف وواسي. بالخصوص چې کوم حدیث شریف مو ستاسې ودرانه حضور ته وړاندې کوي دغه حدیث شریف دارقطني طبراني دواړو راخستی دی د سیدنا حضرت انس رضی الله عنه په روایت باندې. تاسې کوشش وکړئ چې دغه د درود شریف کلمات ډېرې ووایاست. اسانه د درود شریف کلمات هغه دادي: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. دغه بیان دغه حدیث شریف شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد زکریا نور الله مرقده په خپل کتاب فضائل درود کې راخستی دی د صفحې نمبر 50. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.